یو بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو صحابي راغی معاویه بن جاهبه او ترغه یا رسول الله زه جهاد ته ځم ستا سره. هغه ورته ویل ستا مور شته؟ هغه ورته ویل لاړ شه د هغې خدمت کوه. ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا کس د مور او پلار خدمت ته لکه ډېر حاجت لري چې دی خدمت وکړي د هغې، او په دغه ټیم کې چونکې جهاد په دغه موقع باندې فرض کفایه و، نور مجاهدین موجود وو، زوره ډېر زیات و. او جدا مسله ده چې جهاد کله فرض عین وي بیا د مور او پلار اجازه ته ضرورت نشته دی، کله جهاد فرض کفایي د مور او پلار اجازت ته ضرورت شته دی. او ته بیا راغی، بیا ورته رادرېدل. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اخره کې ویل مور دې شته دی؟ زه ورته مور دې شته؟ نه ورته ویل او شته دی. ویل لاړ شه ویل که فلزمها، لاړ شه هغه لازم ونیسه، فإن الجنة تحت رجلیها، جنت خو د هغې په خپو کې لاندې دی، مانه د هغې په خدمت کې جنت دی، هلته لاړ شه د هغې خدمت وکړه. ګوره په دې موقع باندې نبي صلی الله علیه وسلم د مور خدمت چې کوم دی دا د جهاد سره هلته برابر کړی دی. لاړ شه د هغې خدمت کوه. ابن ماجه دا حدیث نقل کړی هم په حسن سند سره. یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة عاق لوالدیه، هغه سړی به جنت ته نه داخلېږي چې کوم سړی د مور او پلار نه نافرمان دی. ګورئ دا د نبي فیصله ده. ولا مدمن خمر، او نه کس چې هغه شراب خور دی او همیشه شراب څکي، او بلا کس ولا مؤمن بالسحر، کس چې په جادو باندې ایمان او عقیده ساتي. امام احمد رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی، صحیح حدیث دی. یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو باندې راغی، یا رسول الله مل کبائر غټ غټ ګناهونه کم دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول. بیا ورته ثم ماذا، بیا کوم یو ګناه غټه ده؟ هغه ورته وایي ثم حقوق الوالدین، بیا د مور او پلار نافرماني کول دا غټه ګناه ده. امام بخاري دا حدیث نقل کړی دی. یو روایت کې داسې راغلی دي، امام ابن حبان، امام ابن خزیمه نقل کړی به اسناد صحیح. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ویل یا رسول الله ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس، یا رسول الله مال خبر راکا که زه پنځه منځونه کومه، وصمت رمضان، د رمضان روژه د هغې اهتمام هم کوم هغه هم نیسمه، وادیت الزکات، زکات هم ادا کوم، وحججت البیت، او د بیت الله حجم کوما، نو ما کان لی فما کان لی، ما دپاره به څه ثواب کې ما ته څه میلاویږي؟ مونځم کوم، روژم نیسم، زکات هم ورکوم، حجم کوم، ما ته به ثواب کې څه میلاویږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل من فعل ذلك كان مع النبیین والصدیقین والشهداء، دا کارونه چې چا کول دا به د پیغمبرانو سره ملګری، دا به د صدیقینو سره ملګری، دا به د شهداو سره ملګری، الا ان یعق والدیه، مگر که د مور او پلار نافرمانو نو ګوره بیا نشي کېدلی. معلومه ده چې یو سړی منځګزار هم دی، روژم نیسي، حجم کوي، زکات هم ورکوي، صدقات هم ورکوي، لیکن دی د مور او پلار نافرمان دی، عاق دی، د دې سړي مونځ فایده نه ورکوي، د ده زکات هم فایده نه ورکوي، د ده حج هم فایده نه ورکوي، او د ده نورو صدقات هم فایده نه ورکوي. داسې د ښکته پورته کېږي نه، څه فایده نه کوي چې د مور او پلار نافرمان دی. یو روایت کې داسې راغلي واورئ زما وروڼو، کم کسان چې د مور او پلار نافرمان دي واورئ، ځان سره نوټ کوي. کیدای شي داسې کسان دي مجلس کې مي چې مور او پلار سره خفګان مفګان وي، مور او پلار خفه کوي. ډېر کسان داسې دي چې هغوی مور او پلار ته داسې نیغې خبرې کوي ته به یې چې دی پلار دی، داسې نیغېږي ورسره. نو واورئ ځان سره دا حدیث نوټ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الذنوب، هر ګناه چې کوم دا ټول ګناهونه یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامة، د هغې سزا الله رب العالمین کله چې وغواړي نو قیامت ته یې وروسته کوي. اکثر ګناهونه داسې دي چې سړی وکړي په دنیا کې نو الله رب العالمین یې سزا قیامت ته وروسته کوي.
الا حقوق الوالدین مگر د مور او پلار نافرمانی فانه يعجل لصاحبه کم سړی چې د مور او پلار نافرمان دی دنیا کې د مرګ د مخکې به الله در سزا ورکوي نور ګناهونه کیدای شي الله یې وروسته کي په هغې هم کله کله مخکې ملاو شي لیکن د مور او پلار نافرماني په دې کې به خامخا د مرګ د مخکې درته الله سزا ورکوي که دی پې پوهېږي او که نه پوهېږي پې دا حدیث هم امام ترمذي نقل کړی دی او سند یې صحیح دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هلته یو سړی راغی ورته ویل صاحب یو مسلې تپوس کوم یې وکړه ویل انی خطبت امرأة فابت ان تنکحني ما د یوې ښځې د یوې جنۍ تپوس مې کړی و او هغې انکار وکړو چې زما څه نکاح وکړي دته خوښه م وه خو هغې انکار وکړو چې تا سره نکاح نه کوم وی وخطبها غیري بل چا د هغې تپوس وکړو وی فحبت ان تنکحه هغې هم خوښه وه چې زه ورسره نکاح وکړم دغه کس سره وی فغرت علیها فقتلتها ما له غیرت راغی په دې خبره چې دا خو زما خوښه ده او دا دو اغستله زه راولګېدم هغه جنۍ مې څه قتل کړه مړه مې کړه هغه دا بعضې جاهلان داسې کوي که نه فهل لي من توبة زما توبه قبلېږي که نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تو فرمایل ویل امک حیة مور دې ژوندۍ ده نه ورته ویل الله مور خو مې مړه ده ویل هغه ورته ویل بس لاړ شه او دعاګانې او استغفار غواړه ډېر زیاتې صدقې هم کوه استغفار هم غواړه دعاګانې هم غواړه کیدای شي الله دې معاف کړي کله چې کس لاړ نو د ده نه خوا کې خپل شاګرد تپوس وکړو ویل صاحب د دې مور تپوس یې تلاول ولې وکړو د مور تپوس یې ولې وکړو هغه ورته ویل اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل ما تبل یو عمل نه دی معلوم چې هغه الله ته سړی ډېر نږدې کوي من بر الوالدتي د مور د نیکۍ نه د مور سره د احسان کولو نه علاوه بل عمل داسې ماته معلوم نه دی چې هغه سړی الله ته ډېر نږدې کړي ځکه مې ورته چې مور دې ژوندۍ ده چې لاړ شي د هغې سره احسان وکړه نو ستا دا نیکي به سیوا شي نو په دغه ګناه باندې به غالبه شي ما ته بل عمل داسې نه و معلوم چې ما ورته ویلي وی چې لاړ شي هغه وکړه چې ستا په دې ګناه باندې غالبه شي لکه ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ خو بدۍ ختموي خو د مور یې ژوندۍ نه ده اوس هغه خپل قسمت دی یو صحابي دی عوام ابن حوشب رضی الله عنه دی فرمایي وی نزلت مرة حیا زه یو ځل وی یو قوم و یو قبیله و د هغې خواته هلته زه لاړم مېلمه شوم هلته وإلى جانب ذلك الحي مقبرة او دغه علاقه چې کوم وه دغه کلی چې کوم و دغه قبیله چې کوم وه د هغې یو سیټ ته مقبره وه هلته قبر مقبره وه هلته غټه مقبره وه فلما كان بعد العصر وی مازدیګر نه وروسته به چې کله شو نو انشق منها قبر پای کې یو قبر وشکېد ګوره یاد لري دا ضعیف واقعات موږ نه بیانو چې هسې قصه کو خلک یو دا عادت زموږ نه دی بعضې خلک ضعیف روایتونه بیانوي او واهیات قصې بیانوي څه سند یې معلوم نه شیخ البانی رحمه الله مشهور محدث دی عظیم هغه د دې حدیث ښه تحقیق کړی چې حسن الاسناد نو دا قبر وچاودی د په مقبره کې مازدیګر نه وروسته فخرج رجل رأس الحمار دا قبر نه یو سړی راووتو چې دا سړی دا سر چې و د خره په شانته و وجسده جسد انسان باقي بدن د انسان په شانته و فنهق 3 نهقات درې ځله اڼاره یې وکړو د خر په شانته ثم انطبق عليه القبر بیرته یې بیا قبر راجوخ شه داسې قدرتي به کولاوېده مازدیګر نه وروسته او درې ځل بیا اڼاره یې کوه بیرته په قبر کې ورنوتو په قبر بیرته جوختېده وی فاذا عجوز تغسل شعرا او صوفا ناسه پلته یو بوډۍ وی ناسه په دغه علاقه کې وی هغې دا وژغنې یا وړۍ د دې نه دا دغه جوړول دا کوټونه بوټونه بنې منې دا سپڼسي چې کوم څه هغې پیول نو فقالت امرأة یوې ښځې ماته ویله ترى تلك العجوز دغه بوډۍ ته یې ما ورته ویل چې ما نه ولې څه چل دی
قالت غیماتی ویل خزیوی چې تلک ام هذا دا بوډۍ چې کوم دا د دې قبر چې کوم سړی راووت دا د مور ده. قلت ما ورته ویل چې ما کان قصه څه ده اصلا اشتا واقع نه ده. وی قالت غیماتی ویل چې کان یشرب الخمر دې سړی به شراب څکل فاذا راح کله بشر بیګا په ټیم کې راغی نو تقول له امه مور بوتی ویل یا بني ای بچیا مور پلار خدای خسته الفاظی خواږه الفاظ دی بچیا ای ګولا قربان ستا دا الفاظی دی بسې بده زناور په شان تر اوچا شي وشي بیا څه چل شوی دی شور دی شروع کړی دی مردم سی انسانیت دی سړی مور ته سړی سنیغ الفاظ دی دغه وتل یا بني اتق الله اے بچیا د الله نه ویریږه الى متى تشرب هذه الخمره سو پوری ودا شراب تسکی نو فیقول لها دی سړی بو دی مور ته ویل انما انت تنهقين كما ينهق الحمار تو خود سے اړېږي لکه چې خر اړېږي ماته. دی سړی دی الګ دی مور ته ویل قالت اذا خذ فمات بعد العصر دا الګ چې کوم دی پس مازیګر نه مړ نو دی خزي ولا خزوي فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم وسهر ورز د مازیګر نه پس دا قبر د قشان تشریږي فينهق ثلاث نهقات او دا لکتر او زیو دريزل اړاره کې د خرغنتي ثم تنطبق عليه القبر به بیرته قبر جوختي کی پته باندې. امام اصبهاني دا نقل کړی دی او بیا وی امام اصبهاني وی ابو العباس الاصم چې مشهور محدث دی په نسابور کې نشاپور چې وته لیکي د ایران خاړ دی پای کې وی ډېر غټ جماعت د اهل علم ناسو وی دای په مخ کې دا واقع بیان کړ ټول ویل چې بالکل خبره صحیح ده. دا کله کله الله رب العالمین خلکو ته داسې ښیي دنیا کې متخی دا لازم نه چې هر سړي سړي کی دا مونږ ته نمونه ښیي. لکه څنګه چې روایت کې راغلی چې یو کس کاتب وحی صحیح مسلم کې روایت دی د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره به وحی لیکله او بیا هغه مرتد شو او بیا چې کله هغه مړ شو نو ځمکې ځان ته نه پرېښود 3 ځلې را ګزار که بار ته ځمکې کله کله داسې هم کېدلی شي د واقع سره داسې. اوس دا خو د دې کس سزا وه چې ده صرف مور ته دومره ویلي چې ته د خر غوندې دومره اړېږي ما ته. کم سړی چې په مور او پلار ګزار کوي مور او پلار د کور نه وباسي مور او پلار ته کنځل کوي بلکې بعضې لا پېږي د قتل ارادې هم لري د قتل ګزارونه یې پې هم کړي چې د قتل ارادې ولري د هغې به څه سزا یې آخر د دې به سزا صحیح نیکی ورسره کوه که نور څه نه وي که نه نو دعا خو ورته کوه که نه خو مور او پلار ته هم دا درخواست دی چې خپل بچي داسې تیار کړي قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ چې کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه چې بچی موږ داسې تیار کړو چې هغه بیا سبا زما د مرګ وږی دی چې دا به کله مري چې بس مال ماته پاتې شي نو په دغه بچي تندر لګي په دغه بچي باندې خرست لګی چې کله ته مړ شي کلونه به تېر شي او دا سړی به تا ته دعا ونه کړي.